بسم الله الرحمن الرحیم. د کرکنګ تعامل او کرکنګ ماتېدو ته وایي. کرک موږ یو دا شی کرک شو، ماتېدل. او دې ته یو بل یو نومه موږ اخلو پایرالیسس. پایرولیسس چې ورته وایو موږ پایرولیسس. پایرو مطلب پایرو چې دی، پایرو مطلب دی هیټ، تودوخه. او لایسس مینز ماتېدل، بریکینګ. صحیح ده؟ سیرول، ماتېدل. نو د تودوخې په واسطه باندې لوی مالیکولونه په کوچنو مالیکولونو ماتولو ته موږ کرکنګ یو. د تودوخې په واسطه باندې لوی مالیکولونه د تودوخې په واسطه باندې لوی مالیکولونه د څه په واسطه؟ د تودوخې په واسطه باندې لوی مالیکولونه بدلول په سمال مالیکولونو باندې، کوچني مالیکولونو باندې. دې ته موږ څه یو؟ دې ته موږ څوک ورته کرکنګ وایي او څوک ورته پایرولیسس وایي. څه ورته وایي؟ پایرولیسس. کرکنګ یا پایرولیسس. صحیح ده؟ مثلا که موږ الکان واخلو، الکان او دغه ماتېدل چې دي که نه د بانډونو د کاربن هایدروجن یا د کاربن یعنې دې کې چې دا بانډونه ماتېږي اړیکې، نو دا د کاربن هومولیټیکلی به ماتېږي، متجانس ډول باندې به ماتېږي. یو الکترون به دا واخلي، یو الکترون به دا واخلي. همدارنګه سی ایچ بانډ چې ماتېږي نو دا به هومولیټیکلی ماتېږي. یو الکترون به دا واخلي، یو الکترون به دا واخلي. نو دا د بانډونو د اړیکو ماتېدل به دا هومولیټیکلی کېږي. هومولیټیکلی به دا کېږي. صحیح ده؟ متجانس ډول باندې به د دوی ماتېدل کېږي. متجانس ډول باندې. صحیح ده؟ نو که موږ الکان واخلو، الکان زموږ سره الکان دی دا، الکان زه واخلم او تودوخه عام طور پر 400 نه 600 پورې الکان. صحیح ده؟ نو الکانونو ته تقریبا 400 نه واخله تر 600 پورې موږ تودوخه ورکوو. صحیح ده؟ چې په دې کې د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه ماتېږي، د کاربن هایدروجن ترمنځ اړیکه چې دی دا متجانس ډول باندې ماتېږي او موږ سره دغې عملې ته ماتېدنه یا کرکنګ، پایرولیسس څه چې ورته تاسو یې وایئ دا ویل کېږي. کرکنګ مطلب څه دی؟ سیرول، ماتول. بریکینګ مطلب دا دی. پایرولیسس مطلب دا دی د هیټ په واسطه، د تودوخې په واسطه باندې شی ماتول. نو ما سره بیا دې کې کیدای شي چې دې سره کتلیس موږ واخلو یا کتلیس نه بغیر دا پروسه وکړو. دواړه صورتونه کېږي. یعنې تودوخه خو موږ ورکوو، نو آیا کتلیس واخلو که کتلیس وانخلو. کتلیس یا کتلیس نه بغیر. ده؟ نو ما سره څه پیدا کېږي؟ یو خو به H2 پیدا کېږي، هایدروجن. صحیح ده؟ H2 به پیدا کېږي، هایدروجن ګیس، او کوچني الکانونه به جوړېږي. کوچني الکانونه به جوړېږي او پلس الکان. صحیح ده؟ کوچني الکانونه به جوړېږي او ما سره به الکینز چې دي، الکینونه
دا هم جوړیږي. نو هایدروجن، کوچني الکانونه او همدارنګه الکین. نو دغه الکان چې زه به د کوم باید کم الکانی دا بیا بیګر الکانی، لوی الکانی. لوی الکان به بدل شي په 409 شپږ سوه تودوخې درجه کې د کتلس یا د کتلسون نه بغیر په کوچني الکانونو، الکینونو باندې او همدارنګې په هایدروجن ګیس باندې. چې دغه عملي ته موږ چې یو دې ته موږ یو کرکنګ پایرولیسز ماتېدنه پښتو کې. اوکې، دا پایرو چې دی دا د پایر څخه دی، پی وائی آر، او دا گریک ورډ دی یونانی، او پایر هماغه انګلیسي کې چې موږ ورته فایر یو اور، او لایسیس خو مطلب لوزینګ، سستېدل، صحیح ده. نو د هیټ په واسطه باندې یو شی ماتول، لکه هایدرالیسیس د اوبو په واسطه، نو دلته د فایر په واسطه باندې ماتول. کرکنګ هم ورته وایي. ترمل کرکنګ بیا مثلا د دې مختلف ډولونه کیدی شي موږ سره. ترمل کرکنګ، نو دلته موږ لوړه تودوخه استعمالو. ترمل کرکنګ، ترمل خو پیژنې که نه، های ټمپریچر، لوړه تودوخه موږ استعمالو. لوړه تودوخه چې استعمالو نو دې ته بیا موږ ترمل کرکنګ یو. او په دې کې موږ مثلا موږ مخکې مې ویل چې لارجر الکانونه چې دي، لارجر الکانس چې دي دا بدل شي په څه باندې؟ په کوچني الکانونو باندې، کوچني الکانونو باندې، بل به دې سره الکینز پیدا شي. دې سره به څه پیدا شي؟ الکینز به پیدا شي، جمع الکینز، جمع هایدروجن. چې جمع هایدروجن دا پیدا کیږي. او دې پروسس کې زیاتره ایتلین چې دی دا پیدا کیږي. زیاتره چې په دې کې ایتلین یا ایتین دا تولیدېږي، C2H4 موسلی دا تولیدېږي، او داسې نور مالیکیول هم. بل یو قسم چې دی موږ سره سټیم کرکنګ ورته یو موږ سټیم کرکنګ. دې کې موږ څنګه کوو چې هایدروکاربن موږ راواخلو، هایدروکاربن دا موږ راواخلو او دا موږ دې سره موږ یو ځای کو بړاس. هایدروکاربن به بړاس سره موږ رکیب کو، یو ځای به یې کو، او بیا به د هایدروکاربن او سټیم له موږ څه ورکو؟ تودوخه. تودوخه لږه لوړه ده لکه، صحیح ده، تقریبا تودوخه ورکو 709 تر 900 پورې. د عام نارمل موږ 400 پورې ورکوي، خو سټیم کرکنګ کې موږ تودوخه 709 تر 900 پورې. خو څومره وخت دپاره د وخت چې د ټایم دی، یعنې څومره وخت دپاره زه دومره تودوخه ورکړم هایدروکاربن او بړاس ته دا موږ ورکو ټایم دی د فریکشن اف سیکنډ دپاره. فریکشن اف سیکنډ دپاره ډېر د سیکنډ یو سیکنډ نه کم وخته پورې دې له موږ تودوخه ورکو، او بیا موږ څه کوو چې یو دم یې یخوو. دومره وخت چې موږ ورکړل نو بیا یې موږ چې کوو کولډ کوو، ریپیټلی تیزۍ سره یې چې کوو کولډ کوو. نو دا موږ هله استعمالوو چې کله موږ هایدروکاربن نه کیمیکل غواړو چې پیدا کړو، هایدروکاربن بدل کړو کیمیکلو ته.
is chemicals. صحیح ده. نو لکه مثلا غواړم چې دې نه زه ایتلین جوړ کړم. ایتین خو زه په انډسټري کې استعمالوم، په پلسټکو کې. پروپایلین ته زه جوړ کړم، مثلا پروپاین ته زه غواړم چې جوړ کړم. همدارنګه زه غواړم چې بیوټاډاین ته زه جوړ کړم. بیوټاډاین د بیوټاډاین دی، زه ته دا جوړ کړم. نو کیمیکلو دپاره دا موږ استعمالوو. همدارنګه زه غواړم ایسوپرین ته جوړ کړم. ایسوپرین دا ربړ دپاره استعمالیږي، لکه نو CH دوه ډبل بانډ CH. داسې کوم شی دی موږ سره ایسوپرین. صحیح ده. همدارنګه زه غواړم سایکلوپینټاډاین دې نه جوړ کړم. سایکلوپینټاډاین دا سایکلوپینټاډاین دی، زه دې غواړم دا جوړ کړم. نو دې دپاره موږ د استعمالو دا سټیم کریکینګ. یو بل یو کریکینګ هم دی، هایډرو کریکینګ. هایډرو مطلب هایډروجن، هایډرو کریکینګ د یو بل ډول کریکینګ دی موږ سره، هایډرو کریکینګ، چې دا موږ ترسره کوو د کیټلیسټ او د هایډروجن په شتون کې دا موږ ترسره کوو. هایډرو کریکینګ د هایډروجن په واسطه باندې کریک کول. او بله خبره پکې دی چې های پریشر، دا یو شو چې کیټلیسټ به پکې، دویم هایډروجن به پکې، دریم دا چې های پریشر به لوړ فشار به. لوړ فشار به صحیح ده. خو ټمپریچر به تاسو سره لوی، لو ټمپریچر به، ټمپریچر به لوی. ټمپریچر به څومره تقریبا 250 نه واخله تر 450 ډیګري سنټیګریډ پورې. صحیح ده. نو دې ته بیا موږ هایډرو کریکینګ موږ یو چې ورته یو هایډرو کریکینګ. نو دې نه چې کوم بیا مرکبات موږ سره په لاس راځي، نو هغه بیا موږ خالصه او جلا کوي او بیا نور مواد دپاره استعمالوو. موږ زیاتره کرکینګ پروسه موږ دې دپاره کوو چې موږ فیول لاسته راوړو، تیل، انرژي، کوچني مالیکیول موږ لاسته راوړو. مثلا ما سره اوږد هایډرو کاربن دی او زه غواړم چې دغه ډیزل مثلا پټرولو باندې بدل کړم. صحیح ده. ډیزل 14 کاربنه 14 کاربنه زه په کوچني کمپاوند پټرولو ته یې واړوم. صحیح ده. نو هغې دپاره کرکینګ دا پروسه چې دی موږ دا ترسره کوو. نو زیاتره کریکینګ پروسس چې دی موږ کوو د پروډکشن اف فیول دپاره. زیاتره کریکینګ چې دی ماتېدونه چې موږ کوو څه دپاره یې کوو؟ ماتول چې موږ کوو د پروډکشن اف فیول دپاره. فیول نه کوم شی چې موږ ګاډو ته ورکوو چې ګاډي په وچلیږي، کارخانې، فابریکې، دا شیونه انرژي په توګه چې موږ استعمالوو، د فیول دپاره استعمالوو. نټ پار کیمیکل، نټ پار کیمیکل دپاره یې موږ نه استعمالوو. صحیح ده. او د کیټلیټیک د غواړو کې موږ ایز ا کیمیکل دپاره کرکینګ وکړو د کیمیکلز دپاره چې ما سره کیمیکلز پیدا کړو. نو دې دپاره بیا موږ کیټلیټیک کرکینګ کوو. اوکې. نو جنرالي وبخئ، مو زیاتره کرکینګ چې دی موږ د فیول دپاره کوو، نه د کیمیکل دپاره. او د کرکینګ چې فیول دپاره کوو نو دې دپاره بیا موږ وبخئ کیټلیټیک کرکینګ چې دا ترسره کوو، کیټلیسټیک کرکینګ چې دا موږ ترسره کوو.
نو زیاتره کرکینګ موږ د فیولز د پیدا کېدو لپاره فیولز انرژي د پیدا کېدو لپاره ترسره کوو. نو دې لپاره کیمیکلز لپاره نه ترسره کوو. نو دې لپاره موږ کیټلیټیک کرکینګ چې دا ترسره کوو. نو په دې کې هایر بوایلینګ پټرولیم چې دی موږ سره هایر بوایلینګ پټرولیم فریکشن چې کومې دي د تیلو مثلا ګیس آیل واخلي. مثلا ګیس آیل چې دی جوش ټکی ډېر لوړ دی. نو موږ به څه واخلو چې ګیس آیل به واخلو، یو مرکب دی صحیح ده، ډېر لوړ جوش ټکی لري. دا موږ واخلو او دا به موږ مثلا یو ځای کو دې سره څه شی کیټلیسټ سلیکا الومینا دا به یو ځای کو تودوخه چې دا ایز کیټلیسټ موږ استعمالوو کیټلیسټ په توګه تودوخه چې دا 450 نه واخله 500 پورې صحیح ده، او لږ به فشار لوړ کړو لږ صحیح ده. نو دې نه موږ کولی شو چې ګیسولین چې دی لاسته راوړو. ګیسولین چې کوم موږ ډیزل چې ورته یو او بخای پټرول چې ورته موږ یو امریکنز پټرول ته ګیسولین وایي صحیح ده. نو نه یوازې ګیسولین راځي بلکې ښه ګیسولین راځي صحیح ده، ځکه په دې کې ما سره خاښ لرونکي مرکبات ډېري چې لري خاښ لرونکي مرکبات جوړیږي دې کې. او څومره چې خاښ لرونکي هومره ښه ګیسولین یې موږ سره او یو بل یو موږ ورته یو کیټلیټیک ریفارمینګ نو دې کې کیټلیټیک ریفارمینګ کې موږ چې کوو چې الیفاتیک هایدروکاربن چې کوم دي الیفاتیک هایدروکاربن چې دي دا موږ بدلو اروماتیک ته. نو دې ته بیا موږ کیټلیټیک ریفارمینګ موږ یو کیټلیټیک ریفارمینګ دې ته موږ یو نو یو خو دا ټول نښه تیل دي دا جازون دپاره موږ استعمالوو کېده سوفیر فیل دي او دې سره سره دې نه اروماتیک مرکبات جوړېږي نو هغه موږ نورو مرکباتو جوړېدو دپاره موږ څه کوو دې نه موږ څه کوو استفاده کوو. کرکینګ مثال که موږ واخلو پاس خو موږ جنرل مثالونه یې ویلل د کرکینګ جنرل مثالونه. نو مثال که موږ واخلو زه به دا سټرکچر خیر ته داسې ولیکمه او دا بیوټان دی اوکې. دې نه موږ هر یو کاربن هایدروجن بانډ دا ماتیږي خو الټرنیټیو که چېرته زه دا بانډ مات کړمه دا بانډ ما مات کړو نو د هغې کاربن پسې بل کاربن د هغه یو هایدروجن بانډ به زه ماتوم
الټرنیټ د کم کاربن چې باند مات شو د هغه سره چې کوم ګاونډي کاربن دی د هغه به د هایدروجن باند ماتیږي دا کرکنګ پرنسپل دی صحیح ده نو که زه دا وکړم چې دا باند زه مات کړم نو ما سره څه جوړ شو سی او سی دلته هم هایدروجن دلته هم هایدروجن دلته هم هایدروجن 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 صحیح ده او دا بل هایدروجن به زه د هغې ځینه دا بانډ چونکې مات شو ما سره دا هایدروجن به دا به راشي دې کاربن سره به یو ځای شي دا هغه هایدروجن شو نو ما سره دلته څه جوړ شو CH3 جمع اوکې نو ما سره څه راغی بل دا یو خو ما سره پاتې شو سی دلته هم اچ شو دلته هم اچ شو دلته سی اچ او دا چې ماتیږي هومولیټیکلی به ماتیږي لکانو هومولیټیکلی مطلب دا چې دا به ته الکترون واخلي دا به یو الکترون واخلي نو یو الکترون د سره دی یو الکترون د سره دی او دا به نیمه الکترون دا واخلي نیم نه دوه الکترونو کې به نیم الکترون دا واخلي نیم الکترون به دا واخلي نو دا به مستقبل الکترون دلته داخل کی او دا هم دلته داخل کی او دې په نتیجه کې ما سره څه جوړ شي CH2 دوګونی اړیکه CH2 دا موږ سره راغلی نو هم الکان جوړ شو هم څه جوړ شو هم الکین چې دی دا موږ سره جوړ شو خو که چېرته دا باند زه بل ځای کې مات کړم په همدې کمپاونډ کې هلکانو مثلا سی او دا هایدروجنز دي ما سره اوکې هلکانو اوکې نو موږ سره دا وبخښئ دا خو نه باندېږي دا باند که موږ مات کړو اوکې دا خو ماتېږي اوکې دا باند خو صحیح دی او دا باند موږ مات کړو نو دې پسې چې بل نږدې کاربن دی د دې ملګري پسې چې بل نږدې کاربن دی د ده هایدروجن باند به مات شي نو ما سره به چې دی یو CH4 د دا هایدروجن چې دی او دا به څنګه ماتېږي چې یو الکترون به دا واخلي یو الکترون به دا واخلي دې کې باند کې به هومولیټیکلی یو الکترون به دا واخلي یو الکترون به دا واخلي نو ما سره به راشي CH3 او CH او دا باند خو مات شو CH د دم یو الکترون دی د دم یو الکترون شته دی نو دا الکترون به دلته راشي دا الکترون به دلته راشي نو ما سره به د دې نه جوړ شي پروپین نو CH3 CH دوګونی اړیکه CH2 دا به جوړ شي پلس ما سره خو یو هلته CH3 شو CH یو الکترون پاتې شو یو هایدروجن ما سره همداسې پاتې دی الکترون دا به هم د سره یو ځای شي دا به دلته راوځي نو ما سره به د دې نه جوړ شي CH4 دا به چې جوړ شي موږ سره CH4 نو د کم کاربن اړیکه چې موږ ماته کړه دا په ګاونډي کاربن د هایدروجن اړیکه به څه کېږي دا موږ سره ماتېږي او موږ سره دا کمپاونډ چې پروپین او میتان چې دا هم په لاس راتلی شي نو موږ عموما نفت کې چې کوم توکي لوړ جوش ټکي لري لکه ګیس آیل موږ یې ویلو صحیح ده هغې نه موږ کوچني مالیکول جوړو چې د هغې اهمیت په انرژۍ کې لږ ډېر دی نو موږ ویل ګیس آیل موږ پټرولو ته ډیزلو ته خاورې تیلو ته داسې کمپاونډ موږ چې کوو
دا موږ تېروخوالي کې موږ کیټلیس نه استفاده کوو چې هغې ته بیا موږ کیټلیټیک کرکینګ یو